ګرانو دوستانو مینه بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یوې ویډیو کې ما تاسو ته هم داسې یو اپلیکیشن ورسېد. دغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ فري مایننګ وکړئ، فري ګټې ترې وکړئ، فري پیسې انلاین پیسې ترې وکړئ، فري ډالر ترې وګټئ. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې کړئ. ویډیو هم چېرته خوښ ویډیو سره لایک او چینل داسې سبسکرایب کړئ. نو ملګرو د کوم اپلیکیشن د کوم ایپس ما تاسو دا د بي ډاټ کام په نامه د بي نیټورک په نامه کوم اپلیکیشن چې ده دا موږ ته فري ارننګ راکوي. نو زیاتره کسان چې په آنلاین کاروبار پوهېږي، په آنلاین کاروبار کې مثلا آنلاین کاروبار کوي، نو هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي. او که څوک نه پوهېږي نو خیر ویډیو وګورئ، زده به یې کوئ. نو د دې لپاره ملګرو بي ډاټ کام یعنې بي نیټورک کوم اپلیکیشن چې ده دغه اپلیکیشن لینک مو د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی، تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. نو په یوې ویډیو کې تاسو درښیم چې دغه څنګه کولی شو مثلا هغه وکړو ګټه ترې واخلو، دغه څنګه کولی شو اکاونټ پکې جوړ کړو، دغه څنګه کولی شو پیسې وګټو. نو ملګرو که چېرته مثلا تاسو آنلاین کاروبار کوئ نو تاسو به پای نیټورک لیدلی دی چې پای نیټورک تقریبا څو کاله دوام وکړ. دغه پای نیټورک سیده چې اوس هم فري مایننګ ورکوي. په دغه پای نیټورک کې که چېرته تاسو اوس مهال تقریبا شپږو کاله مخکې ما د بنه ویډیو جوړه کړې وه، نو اوس مهال کې چېرته تاسو په دې کې 2000 کې درلوده سیده. نو زه اوس ځم مګزي سره پکې د پای کوین قیمت هم تاسو ته ښیمه چې زه اوس تاسو ته مصاحبه کړم چې دغه اپلیکیشنونو ګټه څه شي ده. دا کوم آنلاین اپلیکیشن زه تاسو ته معرفي کوم، دغه ګټه څه شی ده، دغه آیا ګټه موږ ته کوي او که نه کوي، چې ډېر وخت به یې ضایع کوو. نو ملګرو د پای کوین یو جي ټي قیمت تاسو دلته لیدلی شئ، تقریبا 0.8 ډالره کېږي. څه ده ملګرو چې تاسو کله چې په همدغسې روپۍ مګزي سره پکې خرڅ کړئ. نو زه ځم ملګرو تاسو ته ګورم که چېرته تاسو په دغه شپږ کالو کې چې په دې شپږ کالو کې نو 2000 خو دومره بیلانس نه ده، 2000 هم ټول کړئ، 2000 نه 1000 خو هم ټولولی شئ ملګرو. په شپږ کالو کې 1000 کوین خو ټولولی شئ، چې ده 1000 ضرب د 0.8 تقریبا 8000 ډالر ملګرو تاسو ګټه کوله په پای نیټورک کې، چې ده. نو نن په نوې ویډیو کې تاسو ته یو اپلیکیشن درښیم چې لکه پای نیټورک غوندې به دغه هم کار کوي، دغه د بي نیټورک په نامه چې ده. تاسو وینئ ملګرو دلته فري ارننګ ماته روانه چې ده، لکه پای نیټورک داسې ده فري ارننګ ماته روانه. نو دغه به کله چې لیست نو زه کولی شم دغه خرڅ کړم او دغه ډالر ته واړومه. نو ښه ملګرو وخت مې نه نیسم، دا طریقه درښیم چې دغه څنګه کولی شو اکاونټ جوړ کړو، دغه څنګه کولی شو پیسې وګټو، آنلاین ارننګ ترې وکړو، آنلاین کوین ترې وګټو. نو ملګرو ما اکاونټ تر پکې جوړ کړی دی، نو زه غواړم چې دا ترې لګ آوټ کړم او بل اکاونټ پکې جوړ کړم، تاسو ته د اکاونټ جوړولو طریقه درته وښیم. څه ده ملګرو نو لږ زره ویډیوز که کوم ملګرو که چېرته دې چې پرې ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل داسې سبسکرایب کړئ او زموږ ټلګرام چینل حتما درسره فالو کړئ ملګرو. نو ښه ملګرو دا ده زه ترې لګ آوټ شوم، خپل اکاونټ مې ترې لګ آوټ کړ. نو زه اوس تاسو ته غواړم چې بل طریقه درښیم چې څنګه کولی شو په دې کې اکاونټ جوړ کړو. نو تاسو کله چې بي نیټورک اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړو نو تاسو داسې یو صفحه راوړئ، په دې کې تاسو دلته اول داسې مثلا اکاونټ جوړوئ، ساین اپ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په دې ساین اپ به ورته کلیک کړئ ملګرو، دلته څو اپشن دلته راځي، په دې اپشنو کې به کنټینیو ویټ والېټ او کنټینیو ویټ فیسبوک او ګوګل او ایمیل. نو زه تاسو ته پیشنهاد کوم چې اول باندې کلیک کوئ کنټینیو ویټ فون اور ایمیل، په ده به تاسو ورته کلیک کړئ ملګرو. بیا به له دې څخه بعد به دلته څه شي باندې کلیک کوئ، دلته به راځي په دې ایمیل باندې به تاسو ورته کلیک کوئ، څه ده. نو دلته به ایمیل باندې زه ورته کلیک کوم، دلته به خپل ایمیل زه دلته خپل ایمیل ورته لیکم، دا ملګرو خپل ایمیل مې ورته لیکئ او ایمیل څخه بعد به تاسو څه کوئ، تاسو په دغه نیکسټ اپشن باندې به ورته کلیک کړئ. دا د ملګرو ما په نیکسټ اپشن باندې هم ورته کلیک کړ. نو دلته ماته وایي تاسو ایمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ ورغی. زه ملګرو ګورم چې ماته ویریفیکیشن کوډ راغلی ده او که نه، خپل ایمیل راخلاصومه او دلته ګورم چې ماته کوډ راغلی ده او که نه ده راغلی، څه ده. نو دلته راځم خپل جیمیل هماغه جیمیل چې اکاونټ پکې جوړوم هغه ما جیمیل خپل راخلاصومه. دا د خپل جیمیل مې راخلاص کړ. نو اوس ګورم چې ماته کوډ راغلی ده او که نه راغلی، زه ریفریش ورکوم ملګرو چې تر هغو ماته کوډ راسي. نو دا د ملګرو ماته کوډ راغلی، په دې اول سر کې تاسو لیدلی شئ 458. نو دا کاپي راخلم، څه ده ملګرو داسې دا په دې باندې ورته کلیک کوم او دغه بعد کاپي او بیرته راځم همدغه بي نیټورک اپلیکیشن ته. نو دا د ملګرو د اپلیکیشن ته راغلم، دلته بیا زه همدغه کوډ ورته پیسټ کړم او پیسټ څخه بعد به چې کوم دلته به کلیک کوم نیکسټ باندې. په دې نیکسټ اپشن ورته کلیک کوم ملګرو. بالا دلته ما نه پاسورډ غواړي، دلته به تاسو یو پاسورډ ورکړئ، سیده زه دلته یو پاسورډ ورکومه او بالا پاسورډ به دلته ورته بیا نیکسټ په اپشن باندې ورته کلیک کوم. دا د ملګرو بیا په نیکسټ اپشن باندې ورته کلیک کوم. نو دلته انوایټیشن کوډ راشه غواړي. انوایټیشن کوډ ملګرو تاسو ته په سکرین کې ښکاري، نو دا انوایټیشن کوډ به وکاروئ. هغه انوایټیشن کوډ هم چې کله وکاروئ سیده نو بعد هغه به تاسو چې کوئ دلته ملګرو په کمپلیټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. دا ملګرو ما کمپلیټ اپشن باندې ورته کلیک کړ، سیده مو اوس زموږ اکاونټ جوړیږي. نو ښه ملګرو زموږ اکاونټ خو جوړ شو. نو دغه اکاونټ جوړول خو اسانه ده ملګرو. نو دغه آنلاین ارننګ یا کوم فري پیسې سره تر اوسه نه ده شروع. نو د هغه لپاره به تاسو په دغه اپشن باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. نو په دې باندې ورته کلیک کوم ملګرو، لږ در یو ایډز راغلی سیده. نو ایډز څخه بعد دا ایډز به بند سي. نو دلته به ضرب نشان راسي، دا به کلوز کړو
او بیا بله در انتظار بس تر هغو دغه ایډز موږ کلوز کړو. سیده ملګرو دا د ملګرو ایډز زه کلوزوم تر هغو دغه ایډز لرې سي اعلانات له مخې لرې سي. نو دا د ملګرو موږ ته دلته فری ایرنینګ لکه پای نیټورک فری ایرنینګ شروع سو. نو په دې کې په دې نور اپشنونه هم دلته والټ اپشن دلته پلی ګیمونه کې او دلته ایکسپلور ده او دلته پروفایل ده. نو په دې کې تاسو ته مهم اپشن څه دی او همدغه د ملګرو تاسو دلته به ماینینګ په هر ورځ شروع کوئ او بل په دې کې به کې وی سی حتما کوئ. کې وی سی ایډنټیفای ویریفیکیشن به تاسو حتما کوئ. په دې ځای کې راځئ دلته به کلیک کوئ چې شي باندې به ورته کلیک کې وی سی ویریفیکیشن. په دې کې وی سی ویریفیکیشن باندې کلیک او دا کې وی سی به حتما کوئ ملګرو. نو ملګرو دا د پین نیټورک یا د اکاونټ جوړولو طریقه. په دې هیله چې ویډیو خوښه کې ویډیو شته خوښه ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. بل ویډیو په ان شاء الله زه په دې اړه درته جوړ کوم څنګه کولای په دې کې کې وی سی وکړو د څنګه کولای چې دغه څخه انلاین ارنینګ نور هم وکړو. نو ملګرو که چیرته ویډیو خوښه ویډیو سره لایک او زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او ویډیو ته حتما یو لایک درسره کوئ تر هغو زموږ زحمت هم بې ځایه لاړ نه سي او زموږ تلیګرام چینل حتما سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم. الله په امان مختم ښه شه.